د افندي خیره بنسټ 26 ټنه دوایي، غذایي او نور توکي د پولیسو له ملي او تخصصي او سردار محمد داود خان له روغتونونو سره مرسته وکړه. د پولیسو په ملي او تخصصي روغتون کې به د یادو مرستو نه د ناروغانو په درملنه او دوی ته د باکیفیته درملو د برابرولو لپاره ګټه واخیستل شي. د افندي ګروپ د مشرتابه او د دوی د همکارانو نه مننه کوم چې د موږ سره د دوا او طبي ملزمې او د غذایي موادو په باره کې مرسته کړې ده او په آینده کې هم د دوی نه دا غواړو چې دا مرسته همدا ډول جاري وساتي. په حدود 3 تر 4 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې دوا، طبي ملزمه او غذایي مواد همدغسې یو څه کمپلې چې دا یې دلته راوړي دي چې جمله 26 ټنه کېږي چې په دې کې 14 ټنه د وزارت دفاع یا د 400 بستر شفخانې مربوط دي او 14 ټنه زموږ د کورنیو چارو وزارت د پولیسو شفخانې یا د 300 بستر مربوط دي. انشاءالله زموږ د وسه چې څه کېږي موږ به کوو چې موږ وروڼه چې کم سختي کم تکلیف کې دي چې هغه تکلیف که زموږ د وسه لرې کېږي هغه لرې شي. دا یو ټیسټ فلایټ و. د دې نه مخکې موږ یو 12 بستر هسپتال هم وزارت داخله ته په تحفه کې ورکړی دی او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به نور هم چې دی موږ کومکونه کوو. هیره دې نه وي چې د مرسته شویو توکو بیه نږدې 4 میلیونه افغانۍ کېږي.